لپاره تا دا ګړې راوړاندې کړلې او په چا ګیلاس منډي په چا پسې ډانګې رالي نو زه خو راته دا وایم سبا له به یو داسې پېښ شوی ورونو بېدبي دې ماپي زما دا ویډیو ورته مخې ته شیر کوي داسې به څوک د باندې پېښ شوی چې دا سر به ورته م وخروي دا ګیر او برید به ورته م وخروي په دې سر به ورته شړشمو تېل اړېلي غونډ به پکې ننوتی نو داود شاه چې هر کلم په دې پښتون په بچي پسې ویډیو کوئ او په پښتون پسې ویډیو کوئ نو مور او پلار یې مه یادوئ زما ذات هم که یاد کړی وی ما راته څه نه وي که زه م یاد کړی وی زما څه پروا نه وه تاسو ولې چې دنیا پیژنې تاسو سپک یئ او نن چې هغه سوټو والا زما خلاف تاسو وایئ چې ویډیو وکئ که نه زما خلاف ای سوټو والا دا د علیشه مور خو په تاسو کې وت ته ننوت ده په تاسو کې غیرت شته چې زه به پاکستان کې وی داود شاه نن به زه ستا د ور مخې ته ولاړ وی ستا د ور مخې ته به زه ولاړ وی داود شاه چې زه په پاکستان کې وی دا خبر که ځان پوه شوې چې زه په پاکستان کې وی زه به ستا ور ته ولاړ وی او دا به راته ویم چې ماماګان مې چې دي د تورو مایارو دي ډېر نږدې راته پاتې کېږم او په دغه پېښور او زاخیل او پیرپایي او چارسده و کوړی او جانګیرې کوسه کوسه راته معلوم ده والله که رانه پکې بیا ورک شي او داسې ښه ډب بالي ورونو داسې بې غیرته دی داسې غټ وجود یې چې ډمبرې ډانګې دې راغستی او ډب د املا پې ولوی داسې ډب به کوي لکه د میخې کونه ټوله چې راغړی داسې ډب به کوي دا دله د اوسه په دې وچو مټو مدو که کېږه ته راشه که ته هلکې زه 15 چته بلډینګ ته د بهر نه خېږم او رنګو مې 15 چته بلډینګ ته راشه زما سه 2 چتو ته وخېږه راشه ته زما سه 2 چتو ته وخېږه زه 15 چتو ته خېږم 8 چتو ته خېږم راشه ته زما سه وخېږه اسې ټرت پنارې کې ټرت پنارې کې نو د چا په وجود پورې خندا مه کوه او که زه ویم که یو انسان د چا په وجود پورې خندا کوي که نه نو را دې شي ته د انسان د اسخا نوک نه ته دا پیدا که دا ته پیدا که نو داود شاه یو دلال دی پښتنو نن زمونږ خور او مور دا یادی او زمونږ چې دی زمونږ خاندان یادی منګه ګوره ستاسو مرګستیا کړو په یو ویډیو کې خو د پولیس باغ کې تاسو کړو چې پولیس زنده‌باد هم ویلی خو موږ به ستاسو د هغې خبرې مرګستیا کوو چې کومه ښه کاري دا کم پرتوګ هم چې وښکلی او دا بربنډي هم کړلی او دا پرتوګ هم د سر نه تاو کړی وروره دا لمان یې ښکاره کړلی او دا اوبه پې ورولي نو دا د دې مرګستیا موږ نه کوو پښتانه په دې کې نه دي او میکونو والا ته ویم بېغیرتو تاسو چې ولې روپۍ راوړې ولم ورکړئ دا ځکه زما پیج تاسو بلاک کوئ په تاسو کې زما خبرې نه نوځي صفا خبرې نشئ کولی 5 लाख روپۍ ولا اصغرچي ما راوړې ولې ورکړئ وای داود شاه مسلمان شو علیشه 007 پرتوګ واغوستو او مور په سر صادر راخور کو او د هغې نه پس علي خان شیرپو راغی چې د نیم کور اعلان یې ورته وکړو چې کور بدلم جوړوم او ځمکه بدلم علم او وله رالی او داود شاه په یوسې روزه کې ولیږو چې صرف موږ دا کومه خرو چې روپۍ رالیږلي چې دا خره دوکه کو چې موږ د علي شاه مور له روپۍ ورکړې او موږ هغه اتي چې دی نو په تبلیغ کې ولیږو او هغه اتي ګیره پرېښوده وایي زه اوس پیر یم وایي په ما پسې خلاف ویډیوګانې مه کوئ وایي زه چې دی نو وایي پیر یم وایي ما ته چې دی نو اوس لکه اټومیټک ما ته هر څه رارسي چې څوک به ما پسې څه وایي نو داود شاه تاسو چې دی تاسو پیران نه یې تاسو هغه خلک یې چې پرتوګ هم وښکلی دی موږ سیدان یو په تاسو په موږ کې د ځمکې او د اسمان فرق دی الحمدلله زما خاندان ته ته نشي رارسېدی ښه پیر زه یمه د دله بچیه ښځې چلی او ځان ته پیر وې ته د صحیح پیر نه ځان خبر کړه چې پکې روغ نه نوځي د پیرانو نوم بد نه زه پیر یم زه د دله بچیه بړوا ته زما ورونو زما والله چې زه دیو ته په جواب ورکولو ما ته ځان بدې ښکاري او ما پسې وړه ویډیو جوړوله خو زما را پیج یې رپورټ کړی دی پښتانه دې اوس دا ووایي ما ته داود شاه ویلي وایي چې دا بړوا دی وروره بړوا خو زه پښتون یم او زه دا وایم چې پښتون سړی هغې سړي ته بړوا وایي چې کم سړی ښځه چلی کم سړی لور چلی کم سړی چې دی نو خپلې ښځې له یاران نه ولي او ورسه میلاوی دا سوټو والا چې ځي دا څه فی سبیل الله ځي څه دا فی سبیل الله ځي مړه پیشو چې دی وایي د الله دپاره منګک نه نیسي خامخا چې ځي نو خوله به غوړئ ورونو خبرې به پاکې کوو ښې به پښتو کې به کوو صفا خبرې به کوو چې څه په دې زړه هغه به په دې خولئ صحیح سیده خبره به کوو خفه کېږئ به نه او کنځلې پکې ځکه نه کوم چې زما مشران زما نه خفه کېږي او نه ماله مشران اجازت راکوي که نه والله داود شاه پی ایچ ډي او پی ایچ ډي ملا کمره پی ایچ ډي د پاسه داسې څه مې راته ویل وی چې ستا به کمپیوټر هم نه راغستی چې دا ده ماته څه ووایي نو زه راته دا ویم چې موږ دې لارې ته راغلي یو نو تاسو دا مه وایئ چې بس
موږ به په ټوپکمار پسې ویډیو کول او ټوپکمار به موږ پسې ویډیو کول او موږ به په ټوپکمار او ټوپکمار زه په تاسو باندې خپل ټیم نه خرابوم بس صرف دا یو لایف مې ته پرېښودو چې ویډیو هم کړله اول خو که د سړي زوی داود شاه دا ویډیو ډیلیټ کا د سړي زوی نه زه د سړي زوی هم زما وس بر شو زه به درنه خپل تپوس انشاءالله کوم او چې هر کله بقایه زه په تا پسې نه په ویډیو کې کنځلې کوم نه درپسې سپکې خبرې کوم نه چې دی نه زه تا داسې شرموم خو ګوره که زه یم چې پرتوګ الیشه وښکلی دی نو ای وښکلی زه دروغ نه یم قسم دی که زه دروغ یم پرتوګ یې وښکلی دی که زه یم چې الیشه بربنډه ګډېږي نو بربنډه ګډېږي زه دروغ نه یم په دې به نه خفه کېږي که زه یم چې ته دلالې ته د الیشه د مور او د الیشه دلالې او خلک وله راغواړو پیسې په سر راټولوي نو زه ګوره دروغ نه یم ته دلالې دلال په خپله د خپلې لور نه ویډیو کې موبایل دی ورته نیولی بېغیرته په تا دې نالت چې ته مسلمان ته ځان ته مسلمان وي او چې ستا څوک مرسته کوي او ستا سره څوک مرګستیا کوي هغه هم ډېر د بېغیرته زامن دي هغه هم د دله زامن دي دا پیج مې رپورټ کوي ختم یې کوي ختم دي شی ما نه شي ختمولی زه به په بله لار راځم خو والله بېغیرتو کم زه هم پرېږدم قسم دی کم پرېږدم په څلورو میاشتو کې ورونو زما پیج چې دی نو تقریبا 66,000 تقریبا چې فالور او لایک والا زما ملګري زه حساب کوم نو 86,000 ته رسېدلي په څلورو میاشتو کې هغه سړی به په پیج پسې خفه کېږي چې هغه مخې ته تلی نه شي یا یې څوک خوښوي نه یا یې پالوکوي نه زه خپلو پښتنو ته سلام کوم زما 2 ګنټې ویډیوګانې ګوري نه مې ورته پرتوګ وښکلی نه مې ورته ځان بربند کړی دی نه مې ورته کمیس وښکلی دی د خپلې پښتو د خپل ملک د خپلې جنډې او د خپل ملک د آیین او د قانون الحمدلله خبره کوم تاسو د هر څه د دې پیسې دپاره چې کوئ زما پښتنو ورونو د دیو د ګډېدو ته وګورئ د دیو د خبرو ته وګورئ او سوټي راغستې او په هر چا کې سوټي منډي والله چې د سړي یوه کنځل او د ښځې سل کنځل د سړي یوه کنځل او د ښځې زر کنځل او که ښځه کنځل وکړي نو د سړي به څه وکړي نو ما ته ځان بد ښکاري چې زه اوس تاله زه ستا د کنځلو جواب په تاله په جواب کې در کوم ولې چې ښځه ما ته کنځل وکړي نو ښځه به زما څه وکړي ښځه هېڅ هم نشي کولی څه کوي لکه مثال په طور ښځه چې کنځل کوي څه کوي په ما باندې به سورېږي سوره دي شي ښځه چې لکه څونه ورونو زه ټولو پښتنو ته یم خفه کېږئ مه ښځه په سړي نشي سورېدی او که سورېږي د ځان څه به بد کوي نو زه راته دا وایم چې زه وله د کنځلو جواب ځکه په کنځلو نه ورکوم چې زموږ معاشرې ته او زما مشران چې دي ما له اجازت نه راکوي ما به یو څو کسان نو په کنځلو کې جواب ورکړی خو هغه به زما غونډ پاکستان کنځلی وایي چې پاکستانۍ جینۍ له ډب ورکې نو دا به دې کېږي او دا بېدبي دي ما پې زه هغه په خولې نشم ویلی بس ما به یو سړي له جواب ورکړی چې هغه به موږ بیخي دې ځای له راوستي یو بقایا د الیشه مور که ته را باندې سورېږي یا را باندې الیشه سورېږي او ویډیوګانې کوئ نو دا خو څه خبره نه ده چې کوم ځای کې تاسو وایئ زه به درشم راځئ زه به دله دا جواب درکم چې په کوم ځای کې الیشه مور ته به ما سورېږي یا د الیشه نو راشئ زه به پخپله درشم نو ورونو دا خبرې زه ځکه سختې کوم چې خامخا جواب به وله ورکو خامخا جواب به وله ورکو بقایه زه راته دا ویم چې زه ګوره نه له ټوپکمار قیصه رسه کوم چې زه په تا پسې دوباره ویډیو وکم نه ګوره دوباره ویډیو چې دی نو نه ګوره رسم مرګستیا کوم او نه راته بیا صبر کوم نه راته د دویمې کوم نه راته د درېمې کوم بیا چې دی بیا به رانه خفه کېږي نه د یوې ویډیو راته ګوره بیا صبر نه کوم بقایه که زه ویم چې زه ستا خلاف یم تاسو بربنډي کوئ کمیس او پرتوګ مو وښکلی دی او وایي پښتنو ګورئ مسافرو ترې ډالۍ ټول هم لیوني کړه او زه لګیا یم چې نه زما دین اسلام د دې خلاف دی زما دین د دې خلاف دی زما اسلام د دې خلاف دی زما دین مال د دې اجازت نه راکوي زما دین چې دی نو زما زنانو له د فحاشۍ اجازت نه ورکوي زما دین اسلام چې دی نو هغه وایي زنانه به په خپل کور کې کښېنئ بس زما دا کار دی استاسو دغه کار دی چې د چا کومه خوښه وي ورو جو هغې طرف ته به ځي انشاءالله او ګورو چې څوک یې ګټي زما چې کومه خبرې دي وروره دیو چې دا پرتوګونه وښکلي دا بربنډې ګډاګانې کوي زمونږ د 8 کالو او د 10 کالو ماشومان یې راته لیوني کړو ولې چې دا میخې بربنډې ګډېږي د هغو څه موبایل یې ورسره وي هغه یې د سکولونو نه وښ کړه د تعلیمونو نه یې وښ کړه پښتنو زما په خبرو خفه کېږئ مه د مدرسو نه یې وښ کړه په کټ کې پراته ته به وایي زوی مې ودرې هغې به د الیشه ډانس راړولی بربنډه ورته ګډېږي وروره دغه د میخې را کوناټي ورته وایي خفه کېږئ به نه پښتنو زما دا خبرې دي چې وروره مخکې به یو کور ته سی ډي ټي وي چا ویوړو نو خلکو وي پلانکي سړي که ټي وي دی ډوډۍ به یې وکه نه خوړه
اوس د هر سړي زه په جیب کې موبایل وروره کله چا د ډوډۍ وس کېږي او که نه کېږي خو موبایل ځانه هلي او آیفون چې دی نو 11 راله والی نو ځانه موبایل هلي وروره زما په شان چې جیب یې وګوري شګې به پکې پرتي خو چې موبایل ته وګوري د تقریبا د 1 لک او د 1,20,000 روپو ورسره ای وروره دا په بړستن کې پراتی ته وې زما زوی تعلیم کوي قسم دی که تعلیم وکړي ته وې زما ورور تعلیم کوي قسم دی که وکړي نن دې ټیک ټاک ته وګورئ که نه زمونږ چې دا ځوانان دا را چلونه وکړي د ښځو په شانتې او دې ټیک ټاک ته خېجئ دا چلونه د چا نه یاد کړه زما دین او اسلام وایي چې قرآن له لاړ شه حدیث له لاړ شه مرکز ته لاړ شه تبلیغ له لاړ شه مسلمان او زمونږ لوی واړه نن دا چل کوي او ډېرې پکې ښځې مرالې وروره او کله دا چل کوي او کله دا چل کوي شیر کوي وروره وایي ګورئ مسافرو ترې ډالۍ خدای م تباه که مسافر خو تاسو د پاکستان نه راوره کړلې نو اوس ورته نورې ډالۍ رالېږئ غرقوی یم بس شی جوړی او مسافرو ته ډالۍ نو ورونو موږ د دې خلاف یو مسافرو ته ډالۍ نه د مسافرو بچي غر کړه د مسافرو بچي تباه او برباد کړه دلته یې پلار او دادا لګیایي او ورور یې لګیایي چې زه به بچي تعلیم وکړم او هغه به ورور په دې ځای کې دا شی به په دې ځای کې کټ کړی دا یخته په دې ځای کې پکې لار جوړه کړي د دې طرف نه پکې بله لار جوړه کړي دلته به بل شی جوړ کړی دلته به بل او وروره په سټایل کې به ویډیوګانې کوي او شیر کوي به دلته که دادا سوځي دي که ورور یې سوځي دي نو دا معاشره او زما او ستا دې بچي ته دا تربیت د دې ګانو د دې ګډاګانو د دې کنځلو د دې پالتو خبرو د دې بربنډو د دې زیناګانو چې د 8 کالو ماشوم هم څوک نه پېژني زنا وسه کوي د 8 کالو ماشوم او ماشوم هم څوک نه پېژني چې زناګانې وسه کوي او مړې کي دا څه دا دې په حاشۍ ختم کړه بس زما دغه خبره ده وروره چې زما په دین اسلام کې هغه ښځه ده هغه ښځه ده چې کومه ښځه د خاون عزت د خاندان عزت په خپل کور کې هغه ښځې ته زه خره ویم زه ورته سپی ویم زه ورته میښه ویم چې کومه ښځه بربنډه ګډېږي او کومه ښځه دا چل کوي او کله دا چل کوي او وایي زما مینوالو او وروره ټولې دنیا نه مینوال ساس کړي نو بس چې د چا لاس ورسېد نو د هغه بیا میدان ګټلی دی وروره خبرې به په پښتو کې کوو صفا به یې کوو په بوسو کې به اوبه نه بوځو خبرې صفا خوند کوي وروره خبرې صفا خوند کوي او دا صفا خبرې چې دی وروره که په دې رانه یو سړی خفه کېږي وروره ته خفه شه دا ډېر خلک نشي برداشت کولی موږ پرون صرف یوه ویډیو کړله چې خلک زموږ د تورسرو نه ویډیوګانې کوي چندې کوي زموږ غونډې خویندې میاندې سوشل میډیا ته راولي ته خپله خور او مور راوستی شي چې ته زما د خور او مور نه ویډیو کې سوشل میډیا ته را مخامخ کې ولي وروره نن زما پیج رپورټ دی نن په ما پسې د علیشا مور ویډیو وکړه دا یې چا په صلاح وکړه دا یې ولې وکړه اشنا وایي تماشګیر د نښې منځ ولي زه راته دا وایم که نران یئ او څه خبره م راسوي پیس ټو پیس یې وکئ که څه د خبرې جواب مې راکولی شئ یا را څه خبره کولی شئ نو مخامخ یې وکئ په ښځو باندې موږ مه کنځئ مړه دغه ښځه خو که په ما نن سورېږي نو زه وایم چې زه درالم سوره شه را باندې که دا یوه او که دا دوه او که دا دواړه یو ځای څه مشکله نشته دا خو وله زه ورته وایم چې راځه که اوسه ډانګی راوړي که اوسه هر څه راوړي زه به ورته وایم خو دله د اوس ته زه تا ته دا وایم چې صرف ما دا ووي په دې باندې تاسو په ما پسې زما مور او پلار بې عزته کړو په ډمانو باندې چې زما د تورسرې نه ویډیو کوئ نو بوکره ورته په سره وئ د چندې خلاف هم نه یم خو چې د هغې نه ویډیو کوئ په پټ مخ باندې کوئ او د هغو غونډ بچي مه جوړوئ چې زوی دې څنګه مړ و پلار دې څنګه مړی و لور دې څنګه مړه وه او غم واپس را تازه کوي کال مخکې مړي او هغه غم واپس را تازه کوي نو بې غیرتو نن هم زه په داسې پلیتو خلکو وکنځلم چې د هغو نه پرتوب کار پرېښی دی هغه هم نشته او نه کمیس کار شته او نه په حیا او نه په عزت بربنډ هوازې خولې پرتې دي که څوک ورځي او که څوک دې وځي د چا پروا پې نشته نو اوس موږ هم د هغو په تله کې ویشتو بې غیرتو نو که څه خبره یې مخامخ خبره کوئ بې غیرتو هغه خو ډمان خلک دي سبا چې وله زه لس ستانه سیوا ورکوم زما څه به بله ورځ له وله زما نه بل لس سیوا ورکوي د هغې څه به وایي پښتانه دا متل کوي وایي ډمې یار دې مړلی نو ډمې ورته وایي د کمې کوڅې نو د ډمې به ته کم یار شماري او زه راته دا وایم چې دا ډمانې من په کار راشي زما ډېر هغه خلک رونو اختلافات کوي چې زه وایم په ټیک ټاک کې هغه ویډیوګانې مه کوئ چې موږ او په ډم کې څه فرق پاتې نه شي ډم دی او موږ پښتانه یو زه خپلو پښتنو بچو ته وایم د خپلو پښتنو چې زما کومه معاشره ده خیبر پښتونخوا زه هغو ته وایم وروره که څوک پې عمل کوي ودې کې که نه کوي د کنځلو دپاره زه نه کوم وروره چې څه خپل د خپل ورور دپاره خوښوم چې وروره په ټیک ټاک کې به ډانسونه نه کوې هغه بل ته م ویم د بل پښتون بچي ته م ویم او ټولو پښتنو ته م ویم دا زما رضان دپاره خوښ دي او زه ټولو پښتنو ته ویم ښه
الحمدلله چې کومه د ښځو خلاف ویډیو کوو چې وروره ښځې مه د ښځو نه ویډیوګانې مه کوئ او دا نوي نوي جینکۍ مه راولئ معاشره خرابېږي وروره زه خپله خور بهر نه غواړم زما پې زړه دړ کوي نه خپله ښځه غواړم نه خپله مور غواړم په هغه ډمه او په هغه شاعر هم زما زړه دړ کوي چې ولې دا ډمه په میدان کې ګډېږي او بربنډه ګډېږي ولې دا شاعره چې د شپږو اوو ځوانانو سه یوازې ګرځي ولې چې دی نو د دې د سړیو د ښځې تمیز ختم شوی دی وروره زموږ دغه خبره ده بقایه که اوس یو سړی راپاسي او وایي چې زه برناقه ستا بېعزتي کوم نو زه راته دا وایم چې زه ستاسو ذاتي دشمني کوم د فیسبوک دشمني نه ذاتي دشمني رسه کوم بدني مالی جاني زه رسه دشمني کوم او زه یې کولی شم الحمدلله دا نه چې په فیسبوک کې ته ما وکنځې زه په تا پسې کنځلې وکړم خدای دې نه کي او زه بار بار دا وایم چې ما ته خپل پاکستانی هر هغه بچی ګران دی چې کوم د پاکستان نه جنډې لاندې زندگی تیروي خو که یو بېغیرته له موږ جواب ورکوو نو هغه بېغیرته به د ملک خلاف وي د پښتو خلاف پی د حیا د عزت خلاف پی د دین د اسلام خلاف پی موږ به وله ځکه جواب ورکوو نن چې ګډا کوي که نه او شیر کوي نو ورونو ټوله دنیا یې ګوري خو چې زما او ستا دین کتاب او زما او ستا قرآن او زما او ستا جومات ویډیو راسه شیر کوي نو وایي ستا دې په خدای قسم چې دا لایق کا وایي ستا دې په خدای قسم چې دا لایق کا قسم دلم درکوي چې زما د الله نوم شیر کوي زما د الله کور چې دی نو شیر کوي زما د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې دی نو د هغه نوم شیر کوي نو قسم دله درکوي نن تاسو وګورئ زموږ د معاشره کم طرف ته روانه ده نو که زه د خپلې معاشرې دپاره خبره کوم زه په دې فخر کوم فخر یو سړی به وروره د ډمې مرګستیا یي ستا به د ډمې نه څه لالچي ته به د ډمې سپورټ کې ستا به د ډمې نه لالچي زه نه د ډمې سپورټ کوم نه د ډمې نه مرګستیا غواړم ته به ډمې له چندې وړې ډمې له به روپۍ وړې ستا به تې څه تمئ زما د ډمې نه څه تمه نشتي او نه مې ورسه د ناستې څه تمه شتی او نه مې ورسه د ملاستې څه تمه شتی وروره ته چې ډمې له ځې ستا به تې څه تمئ او زه خو د خپلو سوشل میډیا والا ته زه دا وایم چې نن سبا خو زه چې سوچ وکم زما ټوله سوشل میډیا په ډمانو پسې روانه ده په اجلاګانو پسې روانه ده چې کوم د کوپر او د اسلام خلاف د کوپر د کوپر چې دی د هډې چلی او د اسلام خلاف دي چې دغه اجلاګان بېدبي دي ما پې زیناګانې کوي په روپو باندې بېدبي دي ما پې کونې ورکوي شراب سکي سرګټ سکي چرس سکي او قسم قسم چلونه کوي او دوی وله چندې وړي لغړ ګډېږي بربنډ ګډېږي ولې موږ ته د خپلې معاشرې پته نه ده خو صفا خبرې کول د هر ډله د اوس کار نه دی د هر بېغیرته کار نه دی دا د هر انسان کار نه دی نو دغه اجراګان چې دي بربنډ ګډېږي زیناګانې عامې کړي دي زموږ په خیبر پښتونخوا په آل پاکستان کې بربنډ او موږ یې خپلو ودونو کویدنو له بوزو بربنډ ګډېږي او دوی وله چندې کوي ډمانې چې دي نو دوی اختر له ډمانو له بنګړي میکپونه علي والی او ګوتمې ولالي وروره ته چې دی په ډمانو پسې ورپسې شوی پرتوګې واخکلی بربنډې ګډېږي او معاشره خرابوي ټول لوی واړی راله خراب کړو که زه ستا خلاف راشم نو ته به ما ته بړوا وې چې ته ما ته بړوا وې نو زه تا ته بړوا ویم ته بړوای چې د ښځو نه ویډیوګانې کې ته بړوای چې زما یوې تور سرې له ویډیو کې نو په ښکاره مخې ته کې ته بړوای چې زما یو تور سرې له د چندې دپاره خبره کې نو په داسې طریقه یې ته کې چې هغه حیا عزت والا ټول تار کې ته بړوای زه بړوا نه یم زه خو راته وایم چې زما د خور او مور نه ویډیو کې په خیبر پښتونخوا کې نو په پرده کې به یې ته کې په حیا کې به یې ته کې په ستر کې به یې ته کې په بوقره کې به یې ته کې دا زموږ خویندې میاندې دي نو بړواګان دا دي که بړوا زه یم بقایا د علیشه پلار او مور دغه نه د حیا نه خبر دي نه د عزت نه نه د پښتو نه نه د الله د دین نه نه د الله نه یریږي نه د الله د حکم نه نه چې دی نو د نبي علیه السلام صلی الله علیه وسلم د حدیثونو نه یریږي نه دا وایي چې په موږ پسې مرګ راپسې دی ولې چې دغه شان قسمه خلک به الله تعالی جهنم ته ارتئ نو چې د الله یو سړی دشمني د دله بچیا ته وله څنګ 15 لک روپۍ وړئ چې د الله یو سړی دشمني او د الله دشمني کوي نو ته وله څنګه کور علي او څنګه وله کور جوړئ جواب راله د دې خبرې راکه ماله به جواب زما په خبره کې راکې ستا په خبرو کې نه زما په خبرو کې به راله جواب راکې چې د الله سریام د الله حکمونه ماتئ د الله حکمونه چې دی ذلیله کوي او د پښتنو ښځې کنځي او ټول پښتانه کنځي او ټول پښتانه یادوي او بربنډ ګډېږي نو ته ماله جواب راکړه ته مسلمان بچی چې ته وله 15 لک روپۍ وړې ووایې زه وله کور سازوم او زه وله دا کوم او زه وله دا کوم که ته وایې چې ما په تبلیغ کې لګلی دی زه راته دا وایم چې په تبلیغ کې تا ورته ووایي چې اوس لاړ شه ګیره پرېږده او لاړ شه
کنه دا خلک بیا موږ نه ماپ کوي موږ دله روپۍ درکړي دي هغه بړوا سړی ګیره پرېښوده اوس سره دا ګیرې چې دی نو د هغې نه سیوا بړوا سیوا بړوا دی که خپله ورکوي نو هم او که دا لور چلی او که ښځه چلی هغه ته پسې نقصان نشتي نو زه خپلو پښتنو ورونو ته وایم په ما پسې به هر هغه دله د اوس ځان نه ښکاره کوي په ټیم به ویډیو کوي خو چې کومه د اوس هم تاسو وینئ نو هغه به بړوا یا به د پښتو خلاف یا به د اسلام خلاف یا به د دین خلاف یا به د مسلمان خلاف او هغه به د الله د کتاب خلاف او د الله د حکم خلاف پي او د نبی علیه السلام صلی الله علیه وسلم د طریقو خلاف پي نو دغه سړی بیا زمام دشمن دی دا زمام دشمن دی ما پسې چې هر څه وایي زه د دیو جواب انشاءالله ورکولی شم زما د خبرو جواب که په دیو کې طاقت په خبرو کې راکوي او په خبرو کې مې په جواب راکوي بیا به وګورو چې د سیر نه څو پخېږي بقایا خان بابا چې دی خان بابا ترونو زما را پیغام ورسوئ زه ورته سلام کوم دا یو وایي ورک شه کوني نو زه به تاله دا جواب درکم چې د خور څه دې نیولی یم کوني راته وی د مور څه دې نیولی یم د ښځې څه دې نیولی یم چې ته ماته کوني وی زه تاله جواب به درکوم خفه کېږې به نه ته ماته وی ورک شو کوني ما تا ته کنځلې نه دي کړ د خور څه دې نیولی یم د مور څه دې نیولی یم د ښځې څه دې نیولی یم بیا ماته کوني ووایه صحیح ده که د دغې څه نه ماته کوني مه وایه صحیح ده او وزرې د اډۍ نه وځه خفه کېږې به نه جواب به په جواب میلاویږي او جواب به په جواب میلاویږي د خان بابا په حق کې چې ټوپکمار کومه ویډیو کړو ما اختلافات کړی دی صحیح ده نو خان بابا ته ټوپکمار میلو ویلو او دې میلو له به د علیشه مورلو او هغه ویډیو به تاسو کتلي اورېدل به مي نو ما ټوپکمار ته دا ووي چې ټوپکماره تا خان بابا ته میلو ویل او خان بابا دې سړی دی چې د ملک هر هغه دشمن له جواب ورکوي چې د جنډې دشمني د ملک دشمني د عیسائی د فوج د آرمي د ادارو دشمني خان بابا یو داسې کس دی چې په کوم ځای کې ظلم نو خان بابا یې آواز اوچتوي ته څنګه د خان بابا لپاره د علیشه مور غواړئ د خان بابا دا حیثیت شو ما صرف دا خبره کړله صرف دا خبره مې کړله چې د علیشه مور ته چې دی نو د خان بابا څه سمې او په هغې کې د علیشه مور ویډیو کړله سره د خپل خاوند او سره د علیشه او په هغې کې قسم قسم خبرې کړي نو زه راته دا وایم چې تاسو سپک کئ او تاسو یې دا رسوات دی زه د دیر یم تحصیل مې واړی دی د دیر اوسېدونکی یم او زه په تاسو په ویډیو کې پسې غلط الفاظ نه یم داود شاه د ویډیو به ډیلیټ کړي که ډیلیټ یې نه کړه تر دې ویډیو نه پیدا مو که ستا یوټیوب د دې مخې ته لاړ شي زه به پاکستان ته انشاءالله درځم خپل تپوس په دنه وکړم که زه د سړي بچی یم او که د نه سړي بچی یم تا وکړه بس خبره ختم هېڅ هم نشتي زه د نه خپل تپوس کولی شم دا راته زه وایم چې زه به درځم نو چې زه درځم زه په تا پسې د دې ځای نه ویډیوګانې نه کوم خپل تپوس په دنه کوم او ته یې وینې چې زه یې څنګه کوم زما د ښځو څه کار نشتي داود شاه زه به خپل تپوس تا نه کوم زه سړی یم زما به د سړي څه کاري د سړي څه به زما کاري نو زه ته ګوره چې زه ستا نه څنګه خپل تپوس کوم انشاءالله او په څه طریقه یې نه کوم او څنګه یې نه کوم انشاءالله ته بیا په بل چا پسې ویډیوګانې نه کوې ښه ته به بیا بل چا پسې ویډیوګانې نه کوې او زه په سوات فخر کوم ورونو په ویډیو کې زه یاد کړم چې دا رسوات دی ما ته خپل غونډ پاکستان ګران دی غونډه خیبر پښتونخوا راته ګرانه ده خو دا صحیح پته مې ورته ځکه وښوه چې سبا له څوک دا ونه وایي چې دی هلک ځای نه دی خولی ما په هره ویډیو کې خپل ځای خولی دی ښه مخامخ راځم او چې کوم بې غیرت لم جواب ورکوم مخامخ راځم ښه خپل نوم مې دی خپله آی ډي مې ده خپلې خبرې مې دي او مخامخ راځم خبرې کوم که نران یې د خبرې جواب مې راکوي پړ مې کوي د هغې خبرې به دنه معافي وغواړم بیا به خبره نه کوم چې پړ کولی مې نه شئ پړی او د پکې غلطي زما حق دی زه به یې ویم زما حق دی زه به یې ویم انشاءالله زه درنه بیا قلارېږم نه زما ورونو چې څونه زما ورونه دا پیج زما رپورټ شوی په دې کې اوس ویډیو مخې ته نه ځي او تاسو ته به ښه پته چې زموږ اوس قسم قسم دلګان دشمنان شو او هر طرف ته نو زه تاسو ته خواست کوم ضروري زما دویم پیج ما ستاسو لینک شیر کړی هغه لایک کوئ فالو یې کوئ زه بیا د هغې نه راځم زما مقصد دا دی چې زه یو دله د اوس له جواب ورکوم چې زما آواز ورته رسي او زه دې ورته اوس د پیجونو چلم خیم او په پیجونو کې ورته مخې ته تلم خیم او په سوشل میډیا کې ورته زه تله خیم چې په ما پسې دا څونه دلګان لګیاري زما پیج رپورټ کوي د کمې ورځې نه چې په څلورو میاشتو کې مې 86,000 پښتانه خپل کړل زړونه مې وله وګټل الحمدلله زه پې فخر کوم چې په هغې کې افغانیان هم شته او په هغې کې پاکستاني هم شته د الله د نوم مزار شم نو زه په 2-3 میاشتو کې الحمدلله زه بیا هم 1 لاک 2 لاک ته رسېدی شم نو ورونو خصوصا زما چې څونه مرونه یې هغه پیج ته راشئ د دې ویډیو په سر باندې لینک دی داسې مې شیر کړی دی او ټول ملګري راځئ هغه پیج ته او بقایا چې کم دله د اوس هم په ما پسې خلاف ویډیو کوي ورونو زه د دیر د خاورې یم والله چې زه په خپله مور او خور باندې خفه کېږم چې څوک راله کنځي یا راله یاده کي زه پې ښه خفه کېږم ښه مې پې زړه ته درد رسي
خو زما وروره چې زه د هغو جواب په جواب کې ورکړم نو بیا په ما کې او په هغو کې څه فرق پاتې نه شو. صحیح ده. او د هغې نه پس زمونږ علاقې کې چې کوم خلک دي والله چې زه نن خرابه خبره او یا الفاظ استعمال کم که نه نو په ما پسې به اوس رنګونه را سټارټ شي. موږ له اجازت الحمدلله خپل مشران نه راکوي. او دا درته زه په چیلنج ویم چې په ما پسې کم ډله د اوس هم ویډیو کوله نو هغه به یا ډمي یا به ډمی یا به په نرانو کې یا به په ښځو کې او هغه به بې حیا سړی او د هغه بې حیایي به راته زه مخامخ خیم لکه څنګه چې د علیشه د مور په ما پسې ویډیو کړله په ما پسې ویل دی نو اوس د علیشه ما ته ویل چې دا بړوا دی. نو زه راته دا ویم چې بړواګان چې دي نو بړوا پښتون څه ته وایي بړوا پښتون څه ته وایي او تاسو به پیژنئ چې بړوا څوک دی. زه راته اوس د هغو ویډیو خیم او ما د جواب ښه په جواب کې ورکولی شو خو ورونو نه زه به د خپلې معاشرې قدر کوم انشاءالله. هغه ویډیو هم زه انشاءالله جوړولو والا یم داسې شیر کولو والا یم او سلیم خان کاکا راغلی په کال باندې نو ما او تا ماته وپېژنډ نو کومه په واړی کې د کوم ځای د واړی د بازار نه مې کور ته 5 منټ لار ده او الحمدلله غونډ خلک هم پېژني د واړی په بازار او د واړی په علاقه کې چې تپوس وکړي د میا صاحب دلې کور کم ځای د میا صاحب دلې څوک دي ټوله دنیا هم پېژني الحمدلله. سلیم خان کاکا کال ته میلاو شو ایکسپټ یې کړه. او دیو دا وایي چې دیو ته زموږ ویډیوګانې نه رسي ما ته داسې چې څوک هم خلاف قدم زموږ د ملټانو پیسه ولې چې زموږ پالور خو مثال ماشاءالله د کابل په غونډه دنیا باندې خواره دي په غونډه دنیا باندې خواره دي. دا د ما کال میلاو کړه ځان سره ایکسپټ کړه چې خبرې وکړو که نه کېږي بس زه بیا ویډیو انشاءالله ختموم او د پیج چې دی په دې کې زه تا هیډ کوم بیا ورته زه په میسنجر باندې ویم او دویم پیج چې دی هغه راته هم درلېږم زما چې څونه ملګري دي هغو ته به هم لیږو او نو دا دونه ورځې چې موږ نو ما پرون ویلو زموږ څه وای فای نه وه او اوس هم وای فای ولګوله نو که چا په واټساپ کې میسج باندې مثال په طور په هر هغه لار باندې فیسبوک په ګروپ کې یا د فیسبوک په میسنجر باندې نو ټولو به انشاءالله جواب ورکوم. موږ ته د نیټ مسله وه د دغې وجې نه د ټولو به انشاءالله ګپ شپ لګو او یو طرف ته انشاءالله ورونو زما چې کومې خبرې دي ما ستاسو دا شیر کړي دا خبرې دي یو طرف ته دغه خلک دي او بس انشاءالله ګورو چې مخې ته څوک ګټي او انشاءالله ورته به ښایي چې د سیر نم څو پخېږي. الله هم ښاد او آباد لرئ ورونو د الله په امان.